Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Most welcome to Star Master of One Academy. ملګرو ټاپ ان ټیکنالوژي ده او پنځمه ویډیو ده. په تیره ویډیو کې موږ په الن شورینګ باندې خبرې وکړې د فادر اف د کمپیوټر ساينس چې څنګه هغه چیورینګ ماشین رامنځته کړ، څنګه بیا د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال څنګه موږ سره انیګما د ماتولو لپاره د بم رامنځته کړو، څنګه الن شورینګ او النزو چارچ چې د یو ځای د کمپیټیبلیټي تیوري رامنځته کړله او څنګه یې وروسته چیورینګ ټیسټ رامنځته کړو د ای آی سره ډېر کومک وکړو او څنګه نوموړي مارک مانچسټر مارک 1 کې افورټ کړي دي. نو ټول مو وڅېړل چې څه رقم د کمپیوټر ساینس پلار ورته ویل کېږي او شخصي ژوند ته هم موږ لږ نظریه ورته ور واچوله. په دې ویډیو کې موږ په وان نیومن باندې خبرې کوو. تاسو به د وان نیومن نوم ډېر زیات واورئ ځکه چې تاسو به واورئ چې وان نیومن ارکیټیکچر ماډرن چې څه کمپیوټر دي، څه کمپیوټر چې تاسو وینئ دا ټول بیسډ اون وان نیومن ارکیټیکچر دي. دا د یو ارکیټیکچر پیشنهاد کړی چې ګټې ډېرې زیاتې دي. انشاءالله په دې ویډیو کې به تاسو وان نیومن ارکیټیکچر هم مطالعه کوئ او په دې به پوه شئ چې ولې دا اوس په ماډرن کمپیوټینګ کې استعمالیږي. صحیح ده؟ نو وان نیومن چې دی اصل ملګرو دا د هنګري دی، خو وروسته امریکې ته راغلی او بیا امریکې کې نیشنلټي اخیستې دا هنګري اصل امریکایي دی. صحیح ده؟ دا یو فزیک پوه کمپیوټر ساینس والا دی او د کمپیوټر ساینټیسټ دی. نو موړی په 1903 کال کې په د هنګري په بوداپسټ کې پیدا شوی. خپل لومړنۍ زده کړې هم هملته بوداپسټ کې کړي. صحیح ده؟ او خپله پی ایچ ډي چې ده دی په میتھمیټیک کې د برلین یونیورسټۍ څخه ترلاسه کړي. د نوموړي ژوند هم ډېر زیات کم و. 1950 کال کې د کانسر له امله چې دی وفات شو. تقریبا 450 کاله ژوند هم کړی، ډېر کم، خو په دغه کم ژوند کې د ډېر څه کړي دي. د ده چې کوم کارونه کړي دا په مختلفو ساحو کې دي، لکه ګیم تیوري کې د کار کړی، کوانټم میکانیک کې کار کړی او کوم چې کمپیوټر ساینس د ماډرن د ده دپاره د ډېر بنسټ ایښی، لکه وان نیومن ارکیټیکچر د ده ډېر زیات شهرت لري. He also played a crucial role in the development of atomic bomb during World War II. دویمه نړیواله جګړه کې د اټومیک بم په جوړولو کې هم ډېر زیات کومک کړی. He made groundbreaking contribution to the development of the modern computer architecture. دا کوم چې modern computer architecture دی که نه تاسو نومول چې دا based on one Neumann architecture دی. نو ځکه دا چې دی د ډېر زیات کار کړی په دغه architecture کې او د modern architecture ټول د ده د تیوري نظریې بنسټ دی. نو he is considered one of the pioneer of the field. دا دغه فیلډ یو هغه شخص دی چې پاینر دی. پاینر ملګرو هغه چاته ویل کېږي چې په یو فیلډ کې هغه لومړنۍ کارونه وکړي او را شروع کړي. صحیح ده؟ نو دا دغه فیلډ یو پاینر دی. اوس به راشو دې خبرې ته چې د ده دغه وان نیومن ارکیټیکچر ولې دومره شهرت لري. ګوره یوه خبره ډېر په ساده الفاظو کې وایم، ماډرن کمپیوټرز چې دی د دې ارکیټیکچر ټول بیس دی اون وان نیومن ارکیټیکچر. که تاسو ته وایي چې اوس دغه کمپیوټر چې تاسو پکې دا ویډیو ګورئ دا د کوم ارکیټیکچر باندې بیس دی؟ دا بیس دی اون وان نیومن ارکیټیکچر. وان نیومن ارکیټیکچر ته وایي شیرډ سټوریج ارکیټیکچر ورته هم وایي چې دا تیوري په 1940 کال کې دې صاحب وړاندې کړله او دې د دنیا بیخي ریولوشن یې پکې راوسته د کمپیوټر په دنیا کې. دغه ماډرن جنرال پروسیسینګ کمپیوټر چې تاسو سره دی اوس دا دغه سړي برکت دی، د دې د ارکیټیکچر برکت دی. خو تاسو به اله د وان نیومن ارکیټیکچر باندې پوه شئ که زه دا تشریح کوم تاسو به وایئ چې دا خو هر څه دي عادي دي. ناول به راشو او د دې څخه مخکې حالت به ولولو. د وان نیومن ارکیټیکچر نه مخکې د هارډویر ارکیټیکچر مشهور و. هارډویر ارکیټیکچر دا په هارډویر مارک 1 کمپیوټر کې کارول شوی و او دغه د هارډویر پوهنتون تولید و. نو راځئ چې اول دا وګورو چې دا څه رقم و. هارډویر ارکیټیکچر کې ګوره ملګرو داسې خبره وه چې موږ سره به یو پروسیسر و او موږ سره به دوه میموریانې وي. شیرډ میموري کنسپټ نه و. ښه دا خبره تاسو زه کوم شیرډ سټوریج کنسپټ نه و هغه وخت کې. دا سی پی یو وه موږ سره. دې سی پی یو به څه کار کول؟ یو طرف ته به یو سټوریج و ما سره، په هغه کې به ما سره ډیټا پرته وه او بل طرف ته به ما سره بل سټوریج و، په هغه کې به ما سره انسټرکشن پرته و. ګوره ډیټا او انسټرکشن دوه ډېر مهمې خبرې دي د یو پروسیسر دپاره چې یو کار پرې وکړي یو څیز باندې. لکه ته وایي که نه چې 2 جمع 4 دا څو کېږي، نو ته مجبور یې چې ته سی پي یو ته د خپله ډیټا ورکړې 2 هم او 4 هم او بیا ورته انسټرکشن هم وښایي چې په دې باندې ته جمع وکړه، ضرب پې وکړه که تقسیم پې وکړه. دا دوه ډېر مهم شیان دي.
نو دغه وخت هارډویر ارکیټیکچر کې به یو سټوریج ما سره د لپاره چې هغه د ډیټا هولډ کی 2 او 4 او بل طرف ته بل یو ما سره سټوریج هم مهمو چې هغه د ما سره څوکړي هغه د ما سره انسترکشن سټوکی چې په دوه کړه جمع په دوه کړه ضرب نو دبا د یو سټوریج څخه ډیټا لوستله او د بل سټوریج څخه به انسترکشن لوستل چې د څه ګټې هم درلودله فور ایگزامپل ګټه دا وه چې دوه بېلابېل سټوریج د دوه څخه مطالعه به یې کوله ریډینګ به یې تیز و خو مشکلات یې بیا څه میموري منیجمنټ نه کېدو میموري پروټیکشن نه کېدو د دې لپاره پروګرامینګ سخت و ځکه یو بیل میموري بله بیل میموري دواړه منیج کول دا خو دا به څوک منیج کوي د لپاره پروګرامینګ ضرورت دی نو دا سخت دی د لپاره نو دا و د هارډویر ارکیټیکچر صحیح ده نو prior to the von Neumann architecture د von Neumann architecture د مخکې there were other memory organizations کې نو به نور مطالعه کو تاسو ته خپل د von Neumann architecture هغه پیدا بالکل صفا پته ولګي نو ځینې نور memory organizations کې مو موږ سره one notable example is the hardware architecture چې یو مشهور example دغه د hardware architecture صحیح ده which uses separate memory unit for data and instruction د hardware architecture کې نو ملګرو یو میموري به بیله وه د ډیټا دپاره او بله به میموري به بیله وه د انسترکشن دپاره چې یو کې د ډیټا پرته وي او بل کې د انسترکشن پرته وي this architecture was developed دغه architecture develop شوی او چېرته په هارډورډ یونیورسټي کې developed نو دا په هارډور پوهنتون کې ډیولپ شوی صحیح ده په لیټ 1940 کې and was used in the early computer like the hardware mark 1 او پای کې دا استعمال شوی The hardware architecture provides certain advantages such as the ability to fetch data and instructions simultaneously which could potentially improve the performance. نو د یو څه ګټې هم درلودې لکه دوه بېلابېلې میمورۍ وي د یو څخه به یې ډیټا لوستله د بل څخه انسټرکشن نو د سپیډ تیزوو او امپروف کوی صحیح ده پرفارمنس زیاتېدو خو however خبره دا ده چې دلته نور کمپلیکسټۍ وي میموري منیجمنټ میموري پروټیکشن د دوه بېلابېلو میموریانو پروټیکټ کول منیج کول allocation deallocation all these things د نوې کمپلیکسټۍ انټروډیوس کړي د پروګرامرانو دپاره هم نو دغه یو ښه ارکیټیکچر نو دغه بیخي بیسک حالت و چې دا ارکیټیکچر صحیح ده نو تاسو هارډویر ارکیټیکچر وپېژندل چې په دې کې ما سره یو سی پی یو وه او دوه بېلابېلې میموریانې به وي صحیح ده ټو ډفرنٹ سټوریج به و موږ سره یو کې به ډیټا و او بل کې به انسټرکشن و چې په ده پوه شئ اوس به تاسو راشئ د ون نیومن ارکیټیکچر ته ګوره ون نیومن ارکیټیکچر په ارکیټیکچر مضمون کې د لوستل کېږي او زیاتره خلک په دې کې پوښتنې هم کوي چې ون نیومن ارکیټیکچر څنګه و څنګه کار کوي اول خو دا خبر تاسو ته ما څو ځله وکړه چې ماډرن کوم کمپیوټینګ دي کمپیوټینګ ډیوایسز دي تاسو سره دي دا ویډیو دا ټول بیسډ اون ون نیومن ارکیټیکچر دا خبره خو یاد وساتئ صحیح ده ون نیومن څه رقم ویل څه خبره وکړه دا ګوره دا اوس ماډرن ټول هم دا خبره ده ماډرن کمپیوټر کې دوی ویل چې موږ سره به یو دانه سی پی یو نو دغه ګوره ون نیومن ارکیټیکچر څه وایي موږ سره به یو سی پی یو او موږ سره به یو سټوریج دا سټوریج به موږ سره یو وي او ځکه دې ته وایي چې شیر سټوریج تیوري ښه په هارډورډ کې دوه سټوریج وو مګر دلته یو سټوریج دی ښه ورته غوږ کېدوئ موږ سره به یو سی پی یو او موږ سره به یو میموري یو سټوریج او دا به شیرډ وي شیرډ نه مقصد دا چې په دې کې به ما سره ایټ د سیم ټایم ډیټا هم پرته وي او په همدې کې به ما سره انسټرکشن هم پرته وي زه د انسټرکشن لپاره یو جداګانه سټوریج ته اړتیا نه لرم سی پی یو به ډیټا د دې همدې سټوریج څخه لولي اخلي وي او انسټرکشن به هم له دې ځای نه ګوري نو دلته چې انسټرکشن ورته څه وایي هغه به په دې ډیټا باندې عملي کوي فور ایگزامپل ما مخکې ویل چې 2 جمع 4 نو دا سی پی یو به 2 هم له دې ځای څخه واخلي او 4 به هم له دې څخه واخلي او دا انسټرکشن به هم دلته پروت وي چې جمع چې دا جمع کا نو دا به 2 او 4 جمع کې آوټپوټ په بیت هم دی میموري ته وایي خیال مشته نو دې کې ما سره شیر سټوریج شو سټوریج یو شو په همدې سیم سټوریج کې ما سره هم ډیټا پرته وي هم انسټرکشن لکه دلته د ایگزامپل کې وګورئ دا څه وایي ورته لوډ 6 دا ایډرس دی ښه شپږ نو دا لوډ چې دا اوس انسټرکشن دی دا د سی پی یو ته وایي چې لوډ کا نو چې شی لوډ کا 6 په شپږم ایډرس باندې چې هر څه پروت وي هغه لوډ کا فور ایگزامپل شپږم ایډرس کې ډیټا څه پرته ده یو نو دا لوډ ایډ سټور جمپ ملګرو دا څه دي دا انسټرکشن دي او دا مخې ته دا د میموري ایډرس دی په دې میموري ایډرس کې څه پراته دي دا ګوره ډیټا پراته ده نو ایٹ د سیم ټایم
ګوره ون نیومن ارکیټیکچر وایي چې موږ سره به یو شیرډ سټوریج وي او په همدې کې به هم ډیټا پرته وي هم انسټرکشن. زه یو جدا سټوریج ته اړتیا نه لرم. نو د ده دپاره پروګرامینګ چې دی هغه ډېر زیات څه شو سمپل ساده او اسان شو. او بل دا ملګرو وروسته به انشاءالله راشي چې دا جنرل پروسیسینګ کمپیوټر جنرل پرپز کمپیوټر دی تاسو سره که نه ستاسو کمپیوټر جنرل پرپز کمپیوټر دی هر کار کوي. میوزیک پې ته اوري فیسبوک پې ته کوي واټساپ پې ته کاروي ایډیټینګ پې ته کوي. دا همدغه د ون نیومن ارکیټیکچر برکت دی ځکه چې ډیټا همغه سیم ډیټا ده. ګوره دلته لوډ لیکلی که زه دا ایډ کړمه نو دا بیخي به ډیفرنٹ کار کوي دا پروګرام. نو سمپل په مین میموري کې د انسټرکشن په جدا کولو بیلولو او ډیفرنٹ کولو سره ډیفرنٹ آوټپوټ راوځي. دا برکت د چا دی؟ دا د دغه شخص دی. ښه تاسو ته چې ښکاري ون نیومن دا د برکت دی دا ارکیټیکچر د ده دی. نو ګوره پښتو کې مې ته څومره ساده کړو که چېرته پوښتنه راځي چې ون نیومن ارکیټیکچر څه دی تاسو ته ډېر دستي ویلی شئ. اوس یې راځو انګلیسي ته خو اکثره خلک د پښتو باندې باور نه کوي البته دا وایي چې دا باسې لګوي. اوس به د انګلیش نه درته ووایم نو His concept of stored program computer where both data and instruction are stored in the same memory laid the foundation for the modern computing. د هغه دا نظریه چې ویل زه به داسې کمپیوټر جوړوم چې هغه سټورډ پروګرام وي معنا دا چې ډیټا او انسټرکشن به ایټ د سیم ټایم په سیم میموري کې پرته وي. دغه کنسپټ د دې ماډرن کمپیوټینګ دپاره یو فاونډیشن ورکړو یو بنیاد یې کېښودلو د ماډرن کمپیوټینګ لپاره. څه چې اوس تاسو سره دی دا دغه سړي برکت دی. نو د یو تیوري رامنځته کړله چې هغې په 1940 کال کې چې هغې ته وایي شیرډ سټوریج تیوري یا ورته موږ وایو ون نیومن ارکیټیکچر دواړه یو معنا ده. ښه ګوره ما چې څه پښتو کې خبرې کړو زه انګلیسي کې دلته دي. According to von Neumann's theory, the von Neumann theory مطابق a computer system should have a general processing unit. یو کمپیوټر باید موږ سره یو CPU ولري that can fetch both data and instructions from a shared memory. دغه CPU به کولی شي چې ډیټا او انسټرکشن دواړه د مین میموري څخه پیچ کړي خپلې ژبې ته یې واړي او هغه کار پې اجرا کړي. صحیح ده. The shared memory often referred to as the von Neumann architecture دغه ته von Neumann architecture وایي. ښه the shared memory allows for the efficient execution of program by eliminating the need for separate memory units for data and instruction. د پروګرامرانو کار را کم کو ځکه چې یو میموري د هغې منیجینګ او پروټیکشن او پروګرامینګ ډېر زیات سمپل دی. همدغه یو میموري کې به ډیټا هم وي او انسټرکشن به هم وي. In this architecture, instructions are stored as binary code in the memory. په دغه architecture کې دغه instruction نه دی دا به په دې memory کې د binary په شکل پراته وي. صحیح ده. And the CPU pitches these instruction one by one. او CPU یو instruction pitch کوي راخلي او خپل ژبې ته اړوي. Decoding خپل ژبې ته اړوي and executing them او به execute کوي. Data is also stored in the memory. Data هم په دغه memory کې پرته ښه and the CPU can perform operation on this data as instruction by the pitched instruction. کله چې دا CPU د مین میموري څخه یو انسټرکشن جګ کړي چې دا انسټرکشن کې څه وایي انسټرکشن کې لیکلي دغه دوه عدد جمع کا نو دا همدې انسټرکشن ته وګوري او بیا په همغه ډیټا باندې دا کار وکړي. معنا څلور او دوه خو هغه ترلاسه کړي نو چې انسټرکشن کله ولولي او ورته ویل شوي چې دواړه جمع کا نو بیا څلور او دوه جمع کړي او ورفټې تاسو درکړي. څومره سمپل خبره ده. اخیر ځل لپاره بیا د ون نیومن ارکیټیکچر تشریح کوم. ون نیومن وایي موږ سره به یو CPU وي او موږ سره به یو سټوریج وي او دا سټوریج به وي شیر سټوریج. معنا ډیټا او انسټرکشن په خپل منځو کې دا شیر کوي. په همدې سټوریج کې به ما سره ډیټا هم پرته وي او په همدې کې به ما سره انسټرکشن هم پراته وي. CPU به دا انسټرکشن لولي. انسټرکشن چې ورته سوی هماغه کار به اجرا کوي په چا باندې په دې ډیټا باندې او دواړه په یو وخت کې په همدې میموري کې پروت وي. صحیح شوه. او دا د ګټه ده د ون نیومن ارکیټیکچر. اوس په دنیا کې کوم ارکیټیکچر کارول کیږي؟ ون نیومن ارکیټیکچر. صحیح ده. Leading architecture چا وګټله؟ ون نیومن وګټله. The shared storage theory of von Neumann revolutionize revolution خو پیژنې که نه ملګرو revolution معنا انقلاب راوستل. دا د ون نیومن چې کوم شیر سټوریج تیوري وه دې د کمپیوټر په ډیزاین کې یو انقلاب راوستو ښه and laid the foundation for modern computer system او modern چې کوم کمپیوټر سیسټم دی د دې لپاره د بنیاد ایښی دی ښه. It enabled the development of general purpose computer that could execute different program by simply changing in the instruction shared in the memory stored in the memory. ګور ما تاسو ته ویل کنه چې سره کومې دغه راوستله دا کوم چې general purpose computer دی د لپاره دا ون نیومن ارکیټیکچر ډېر زیات پیټیبل و دلته. ولې ګوره سمپل ډیټا همغه ډیټا ده. سمپل صرف د لوډ په ځای ایډ ولیکه د ایډ په ځای جمپ ولیکه یا بل کوم انسټرکشن ولیکه نو سمپل د ډیټا چینجول نه سمپل د یو انسټرکشن په چینجولو سره آوټپوټ بیخي ډیفرنٹ کیږي. نو د یو جنرل پرپز کمپیوټر دپاره همداسې ډېر زیات مهم. نو
د یو ماډرن کمپیوټر دپاره یو جنرال پرپز کمپیوټر دپاره داسې کمپیوټر چې هر رقم کار وکړي د هغه دپاره دا ډېر ښه ارکیټیکچر و چې سمپل او سمپل ډیټا انسټرکشن سایډ بای سایډ پراته دي. نو سمپل د انسټرکشن په چینجولو سره ټول آوټپوټ چینجېږي. نو دغه ته ویل کېږي د ون نیومن ارکیټیکچر. د ریولوشن راوستو ښه یو انقلاب یې راوستو په ماډرن کمپیوټینګ کې او جنرال پرپز کمپیوټر دپاره د یو بنسټ کېوستو. This architecture became widely adopted and is still used in modern computer. نو ډیر زر دغه د ون نیومن ارکیټیکچر خلکو اډاپټ کو او کمپیوټر کې استعمال کو او اوس چې په ماډرن کمپیوټرز کې چې استعمالیږي د ون نیومن ارکیټیکچر استعمالیږي. د هارډورډ ارکیټیکچر فینش هغه ځکه هغه مفید تمام نشو او د ون نیومن ارکیټیکچر ته چې خلکو وکتل وویل چې یار دا د جنرال پرپز کمپیوټر د جوړولو لپاره یو ښه ارکیټیکچر دی. نو اوس چې کله تاسو ته استاد محترم د اپریټینګ سیستم درس درکوي نو تاسو ته داسې نه وایي چې موږ سره دوه میموري دي یو ریم درته رسموي او په هغه کې ډیټا او انسټرکشن هر څه درته کوي. یا تاسو ته د ارکیټیکچر استاد درس درکوي نو تاسو ته داسې دوه میموریانې نه رسموي ښه یو میموري درته رسموي په هغه کې هم انسټرکشن او هم ډیټا وي. نو تاسو باید پوه شئ چې دغه ارکیټیکچر یو وخت شتون نه درلودل مګر د یو چا د خوارۍ وروسته دغه ارکیټیکچر رامنځته شو چې دغه مشهور دی په ون نیومن ارکیټیکچر باندې ځکه چې دغه شخص جان ون نیومن نومیږي. نو څه چې ماډرن کمپیوټینګ دی ملګرو دا ویډیو چې تاسو په کوم کمپیوټر کې ګورئ دا دومره تیز پروسیسینګ والا کمپیوټر چې بس موږ سره دی دا برکت دی د ون نیومن ارکیټیکچر چې ځکه د کمپلیکسټي یې راکمې کړي. نو دغه دی بنسټګر د ون نیومن ارکیټیکچر. نو تاسو مال چې تاسو ته موږ په دې کورس کې دغه اشخاص در معرفي کوو ان شاء الله په دې کې خو مو جان ون نیومن باندې خبرې وکړي په راتلونکي کې به نور دغه سي فوینرز باندې خبرې کوو. تاسو موږ سره پاتې شئ او دا د کورس دا ټول پلی لیست چې دی دا ټول ویډیوګانې په ترتیب سره وګورئ. مننه خیر اوسئ. د خدای په امان.